ایران ولې له افغانستان څخه د هلمند سیند د لا ډېرو اوبو غوښتنه کوي؟ آیا نن چې ایران له افغانستان کوم اوبه غواړي حق یې شته او که د تېرو کلونو حساب ورسره وشي؟ دا او دې ته ورته پوښتنې په دې لنډه ویډیو کې درته ځوابومه، راسره پاتې شئ. له ایران سره د هلمند اوبو تړون د محمد ظاهرشاه د واکمنۍ پر مهال د هغه وخت لومړي وزیر موسی شفیق له لوري لاسلیک شو، تر څو معلومه شي چې څومره اوبه افغانستان ته او څومره اوبه ایران ته ورکړل شي. مخکې له دې چې له ایران سره د اوبو تړون په اړه خبر وکړو، د ښه پوهاوي لپاره لومړی د هلمند سیند په اړه معلومات درکوم. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د نورو زیرمو سربیره زیاتو اوبو درلودونکی هم دی. افغانستان لوی سیندونه لري چې ګاونډي هیوادونو ته بهیږي. له دې ډلې د هلمند سیند دی چې ډیره برخه یې ګاونډي هیواد ایران ته بهیږي. د هلمند سیند د پغمان له اونۍ درې سرچینه اخلي چې له 1150 کیلومترو تګ وروسته ایران خاورې ته وړي. د معلومات له مخې دغه سیند حجم 4,590,000 متره مکعبه دی چې زیاته ګټه ایران ته رسیږي. له ایران سره د اوبو تړون له لاسلیک وړاندې د 1902 میلادي کال څخه نیولې بیا تر 1903 میلادي کال پورې د افغان او ایراني لوري ترمنځ 15 ځله شخړې شوې دي. دواړو لورو په 1940 زېږدیز کال کې امریکا ته د منځګړیتوب وړاندیز وکړ تر څو د دغو دوه هیوادونو ترمنځ شته ستونزه هواره کړي. امریکا د یاد شخړې د هواري په موخه د هلمند دلتا په نوم یو بې طرفه کمیسیون وټاکه چې په همدې کمیسیون کې یو کاناډایي، یو امریکایي او یو چیلي انجینران شامل وو. دغو انجینرانو د هلمند سیند له هراړخیزې څېړنې وروسته په 1950 میلادي او له دواړو لورو سره شریک کړ. دغه راپور ایراني لوري د افغانستان په ګټه وباله او چې وروسته بیا دا تړون تر 1903 میلادي کال پورې پر ځای پاتې شو. خو په 1903 میلادي کال د دواړو هیوادونو د خپلمنځي شخړو د هواري په موخه پریکړه وکړه چې یادې ستونزې ته به د حل لاره پیدا کوي. له ایران سره د اوبو د تړون د موسی شفیق په هڅو چې په هغه وخت کې د هیواد لومړی وزیر و، د هیواد ملي ګټو ته په پام سره د ملي شورا له لوري تصویب او وروسته د هیواد بادشاه محمد ظاهرشاه له لوري توشیح شو. پوهانو له ایران سره د اوبو معاهدې یو شمېر ګټې هم بیان کړي دي. لومړی، د هلمند په اوبو کې د دواړو هیوادونو حقوق مشخص دي. کله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کومه ستونزه رامنځته کېدله، اړتیا نشته چې شخړه اوږده شي. د هواري لپاره د دواړو هیوادونو سره ترسره شوی پروتوکول شتون لري او باید ورته مراجعه وشي. دویم، دا چې اوس وخت له افغانستان څخه ایران ډیر پرمختګ کړی او لا ډیر اوبو ته اړتیا لري. که یاده معاهده هغه وخت نه وی، ممکن ایران اوس لا ډیر اوبو ته اړتیا درلودلی وای او د نړیوالو قوانینو له مخې افغانستان بړ شوی وای چې ډیر اوبه یې ورکړې وای. دریم، که دا تړون نه وی لاسلیک شوی، د کمال خان بند د جوړېدو مخه به د ایران له لوري نیول شوې وای. دا هغه ګټې دي چې پوهانو د موسی شفیق له لوري د دې لوی شخړې د هواري لپاره ښودلې دي. دا چې افغانستان د وروستیو جګړو او بدبختیو له امله نه دی توانېدلی چې په دې اوبو پانګونه وکړي، خو په دې وروستیو کې ایراني لوري په تېرو 40 کلونو کې د اوبو په هکله له حقه زیات څه لاندې کړل. اوس غوښتنه دا دي چې افغان حکومت باید له ګاونډۍ سره د اوبو ستونزې هوارې کړي تر څو هیواد له شته اقتصادي ستونزو وژغورل شي.